La 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 la. مو ګوره کړه دا مې څنګه سپېده پروت ویم زه پې چاشته او زه پې جګو بشته او چې کله دوی هغه اوټ غواړي که نه نو کور په کور باندې ګرځي کور په او موږ هم ورسره ګرځو تاسو څوک مو تپوس نه کوي هسې ناست دي څوک به یې تپوس سپېره ناست دي کله د هغه ماشوم لیکلی دی نو خدای دې ورته ناظم صاحب راولي پته لګي چې چېرته غیب شوی دی وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظم صاحب. السلام علیکم. په خیر علي بیګله. خیر علي جي ناظم صاحب. څنګه یې تاسو ښه یې؟ خیر دی خیر دی. نو وایم چې ډوډۍ خو به مو کړي کور کې د خیره. الله هم ښه خو چا د اوبو شتم کړي دي. نو په ښځه باندې دومره زیات کمزوري چې د اوبو د چاو د نه تپوس نه کوي. چې څنګه یې مین هغه شان اجې که نه چې څنګه لازم یې هغه شان دا نور خلک هم خبر دا ده چې دا بل دې زیات راغلی دی او ناظم صاحب اکسیجن په سمه خوله خبرې نه کوي اکسیجن د چا بچی دی تاسو ته پته ده اکسیجن به دلته ما په دیره کې لوښي وینځله حالانکې شپږ میاشتې کې دلته لوښې نه ګله کېږي نه څوک ډوډۍ خوري او نه څوک چای څښي لکه مطلب مې دا دی مدام خوري او څښي نو اکسیجن بچي او غوړه دغه بل تاسو فکر مه کوئ دا زه د څه دپاره ناستې ما مثلا خو کوي چې به دا بیل کم شي او دا اکسیجن نه دي دا اکسیجن صاحب دا خو د موږ سره ډېر زیاتې کوي او ډېره بدتمیزي کوي وګوره که نه ده سره بدتمیزي کوي ته بېغمه شه بېغمه شه دا راته ووایه بیګله ستا څومره بیل راغلی زما خو دغه راته مخکې دي 300 روپۍ او اوس هغه 200 روپۍ راغلي دي 200 لس زره راغلی دی او ستا څومره راغلی دی رشتوله ناظم صاحب 9000 ښه 9000 ښه الله په خیر کې مړه هېڅ غم مه کوئ چې زه جم دی ما ته دوا کوئ یورې که نه په اکسیجن بدله چانټې واړو به راځئ ما پسې راځئ حاجي ښه ورځه وپسې راځئ را پسې ورځه وپسې خو که دا خپه مې چا نیولې ده خپه مې هغه نیت دي همدا دغه اکسیجني کمره ده که نه او چې ما هغه ته لیکلې د اکسیجن نه نو خبره مې درته دا کوله اورې که نه دا بیګله وایه چې هر سړی لکه عزتمني زما غونته که نه نو دا که هر څه دی که زما دیره کې لوښي وینځلي دي خو دلته خپل یو عزت شته بالکل تی خبره ده پوه شي نو ما دا خبره کوله چې تاسې چل دی چې تاسو به دلته بار د ما انتظار وکئ ولې چې زه دننه لاړ شم نو دا غریب به کله ما ته په خپو پرېږدي او کله به مې د ځنې نه نیسي چې ناظم صاحب په خدای به شي او په تا به شي لکه مونږ ته خدمت وایه مونږ تا نه ډېر یېرېږو نو لکه څه خدمت دی نو اوس دا مینتونه چې هغه ستاسو په مخ کې ما ته کوي نو زما په خپل هم لکه فردو نه شي چې یو سړي عزت خراب شي که نه نو داسې چل دی چې تاسو به دلته ودرېږئ او زه به دې سړي سره ملاقات وکړم او ستاسو دا کار به وکړم خو دوا ماته کوئ مړه داسې دانې کله کله خدای پاک خلکو له په لاس ورکوي اورې که نه لکه اوټونو کې به ما نه هېروئ اوټ به ما له په ټایم راکوئ پوه شئ که نه بس تاسو دوا کوئ ښه دلته ودرېږئ خبره وده خدای دې خیر کوي خالي ته ګول راځه ناظم صاحب اکسیجن صاحب په تا به شي او په خدای به شي دا مسله راته ناظم صاحب پاسا پر کوسه کېنه ګوره بار د کلي خلک ولاړ دي هغوی به څه وایي اکسیجن صاحب مونږ چېرته تاسو سره په کرسۍ مخامخ کېناستې شو مونږ د دې جوګر یو زما دا کار وکړه او د کلي خلک چې دي نو د کلي خلک خو ما بارو درولې دي ناظم صاحب
هر څه به وشي چې ته راغلې وګوره چې ستا کار څنګه دی بس هلته کښېنه کینه خدا مسله را حل کړه مسله حل کول دي وناظم صاحب هېڅ غم مه کوه هر څه به وشي صرف ستاسو دا راتګ ګران دی کښېنئ نبي حسین بس کینم بالا چې دا کار وکړي ناظم صاحب په کرسۍ کښېنه کار در کوم بابا زه چې ته ډېر ویل ناظم صاحب دا بالکل لږ ضروري دی نو په دې کې زه څه کم کړم بابا اکسیت دی بابا وایم خدای شته چې تشپاڼې دی که نه بس دوه درې زره که که نه او دا بل خو 9000 روپۍ دی نو دا هم ډېر کم بیل دی دا اکسیت صاحب تا نه سپر ده دا د هغه نه هم زیات تشپاڼې دی دا هم یو 2000 که ښه ناظم صاحب دا کار وشو دا راته ووایه چې دا خپل بیل دی څنګه چلوي یاره اکسیت صاحب مونږ هم ستاسو په نقش قدم باندې روان یو که نه دا چې هغه کوم میټر ریډر را لېږلی و که نه نو هغه نه ما کار کړی دی میټر ډېر ناظم صاحب محمد علیکم علیکم السلام هغه یې ناظم صاحب راغی که ګوره ناظم صاحب راغی ډېر خراب نه نه خدای شته یارو کوي خورم بس ته الټی راځي کیکونه را باندې وخوړه پېسټیانې را باندې وخوړې چایانې را باندې اوس که زورور سړی دی یاري ده نو داسې یاري خو نه ده چې ته اوس ما مړکی په خوراکونو باندې څنګه چل شو دا ته ووایه که نه ناظم صاحب چې څنګه کار دې وکړو بیلونه دې کم بیلونه مې هم دله کم کړو او اکسیجن مې هم دله په کم واړولو وایې څنګه څه مطلب جي وای څه مطلب مطلب دا دی چې دې اکسیني راته ووایې وای داسې چل دی چې ته خو معیار خو د ټول کلي ټیکه دی هغه شته دا بېګارونه په موږ مه کوه زما ورته مازغه تاو شو هله وګوره دا منافقت دلته زما په خپو پروت و هغلته بهر وګوره ورته د خلکو ته څه ما ورته وی اکسنیا ما وی یاري په خپل دی ورېږه چې یو کار ورسره وکړم خو سم اوسه سم او وایم که سم نه اوسې که نه نو یې په جوختو به در باندې وخېچم ناظم صاحب یې په سپلی باندې وویشتو خوله باندې لاس کېده پر غولې په خوله کېده څه دی دا خو دننه ما ورته د دې چپړو صفت وکړو ما وی اکسنیا دا چپړې دې ډېرې ښایسته نه دي ما ته وی تا نه قربان شو یو یې سزان سره ما ورته نه مړه دومره خو ناجیزه نه کوم چې اوس دې بغیر چپړو پرېږدم ما ته وایي دا به وړې نو دی راپسې راوویشت ما وی دغه بلن یارو روله